د کوټي او چمن ترمنځ پر لوی لار د سرانانو پر مقام د افغان کډوالو په کیم کې میش کډوال د سخت غربت سره مخامخ دي چې دغه افغانان په خپل بچانو د زدکو سره سخت شاکه یا درانه کارونه په کولو باندې مجبور دي چې په رواني ګرانۍ کې د خپل ژوند چارې په مشترکه ګټه رواني وساتي. دغه افغانانو بچان سهار وخت زده کړې کوي خو ماښام وخت د خښتو په بټۍ کې خښتې مږي چې دغه کار د دې د عمر سره مطابقت نه لري او د ملل متحد د منشور څخه سرغړونه هم ده. په بلوچستان کې د افغان کډوالو یو مخکشه او د مدني ټولنې فعال غړي ظاهر پښتون وایي چې په کوټه کې د افغان کونسلګرۍ د اعدادو شمار په مطابق 15,000 کوچنیان د کډوالو لپاره جوړ ښوونځي کې زده کړې ترلاسه کوي خو دغه زیاتره کوچنیان د غربت له امله خواري کښلو باندې هم مجبور دي او پر یو داسې میکانیزم باندې کار وکړي چې دغه ماشومان د ښوونځیو څخه بې برخې پاتې نشي د زده کړو څخه بې برخې پاتې نشي او دوی د خپل راتلونکي ژوند لپاره یو ښه سباون جوړ کړي. نو په کار دا ده چې دغه ادارې داسې یو کار وکړي چې د دوی تعلیم هم پکې خوندي شي او د دوی د ژوند او د صحت ته هم پاملرنه وشي. په بلوچستان ایالت کې رسمي 10 افغان کډوالو کیمپونه دي. په دغه کیمپونو کې میشت افغانان د ژوند د بنیادي اسانتیاو څخه محروم پاتې دي او مناسب د روزګار زمینه هم ورته برابر نه ده. په سرانان په کډوالو په کیم کې د ښوونځي استاد رباني وای سپاول سیم کې 40 کوچنیان د دې سره داخل سي خو تر 15 پورې د رسیدو سره کوچنیانو تعداد ډیر راکم سي ولی چې دوی د خواري په خوا مخ کې موږ چې کوم وخت شاګردانو داخله کړو په اول سیم کې 40 تنه زده کوونکي دا 40 تنه زده کوونکي چې 12 سیم ته رسیږي موږ ته 10 یا 15 زده کوونکي پاتې د دې لویه وجه چې ده هغه غربت ته چې د غربت په وجه سره دوی مکتبونه پرېږدي او چې خپل کاروبار او روزګار کوي. کار دا دی چې خیریه ادارې د دوی لپاره سره ودرېږي او دوی مرسته وکړي چې دوی خپل تعلیم ته توجه وکړي. په بلوچستان ایالت کې 15 لک افغانان رجسټر دي چې پکې 2 لک پی او آر او 3 لک ای سی سی کارډونه لري خو غیر رسمي شمیرنې وایي چې په ټول ایالت کې د رجسټر کډوالو سره 12 لک افغان کډوال میشتي چې د کیمپونو ترڅنګ په عام آبادی کې خواره واره پراته دي چې دغه افغانانو وکښنیانو ته هم د زده کړو زمینه برابر نه ده او دوی هم سخت خواري کښل والا کارونه کولو باندې مجبور دي. نعمت الله سرحدي وی ډیوا چمن.